ملګرو د واتس اپ درته یو ډیر زیات لازمي سیټینګ درښایم نو د اوسنی په خپل واتس اپ کې هم وکړئ. که چیرې تاسو نو واتس اپ ډیلیټ شي یا تاسو موبایل کې څه پرابلم دا راشي او بیا تاسو په بل موبایل کې دغه واتس اپ ډاونلوډ کوئ یا تاسو دوباره ډاونلوډ کوئ او په هغې کې تاسو غواړئ چې زما مکمل ډیټا دی واپس راشي، نو د هغې لپاره تاسو دا یو سیټینګ د اوس نه په خپل واتس اپ کې آن کړئ. دغه لپاره ویډیو لایک کړئ، د ځان سره سیو کړئ، مزید دغه شانتې ښایسته ویډیو لپاره اکاونټ ضرور فالو کړئ. را به شئ په خپل موبایل کې به واتس اپ راواړوئ. په واتس اپ کې تاسو بر په دې 3 ډاټ کلیک کړئ، ښکته به تاسو په دې سیټینګ آپشن کلیک کړئ. ملګرو بیا به له ښکته سکرول کوئ، په دې چیټس آپشن به کلیک واخلئ. دلته به تاسو له ښکته راشئ، دا یو آپشن دی چیټ بیک اپ، په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو له ښکته راشئ، ګوګل اکاونټ به لیکلی وي، په دې به تاسو کلیک کوئ او خپل یو جیمیل اکاونټ به تاسو دلته ایډ کوئ، خو چې د هغې پاسورډ هر څه تاسو ته یاد وي. بیا به تاسو په دې دویم آپشن فریکوینسي باندې کلیک واخلئ، دا به تاسو منت لیکئ. بیا به تاسو وکړئ له ښکته به راشئ دلته انکلود ویډیو، که تاسو غواړئ چې زما کومه ډیټا واپس راشي چې په هغې کې ویډیو مو واپس راشي نو دلته به ورسره تاسو ویډیو هم دغه شانتې آن کړئ. صحیح شو. بیا بل آپشن د بیک اپ یوزینګ سیلولر، دا به تاسو آن کړئ، یعنې تاسو د موبایل په ډیټا باندې بیا دا چاټ بیک اپ واپس کولی شئ. اوس چې کله هم تاسو نه دا واتس اپ ډیلیټ شي یا څه مسله تاسو دې موبایل کې راشي او بل موبایل کې تاسو به دغه نمبر سره واتس اپ کولاو کړئ نو تاسو به دغه جیمیل آی ډي ورکئ کومه چې ستاسو په دې کې ایډ وي. چې څنګه هم ورکړئ چاټ بیک اپ تاسو ته وښیه، هغه به تاسو کلیک کوئ، چې څنګه هم کلیک کوئ تاسو سره به مکمل چیټ چې دی هغه به واپس راشي.